یو تبلیغی ملګری واقعه بیانوله، وای موږ په هندوستان کې په یو علاقه کې تشکیلو، موږ د خپل تبلیغی اعمالو کې هغې سره زما عزتمندو موږ خپل تړون ساته، جوړ ساته، خپل تبلیغی اعمالو کې مصروف وو چې په دې کې سرکسان د محلې راغه او موږ ته وایي یاره جي زموږ په کور کې لوی پریشانی ده، زموږ په کور کې ډېر لوی غم دی، زموږ په کور کې مړی شوی دی او هغه مړي سره څه ناشنا ناشنا کارونه کیږي او د الله د رضا دپاره لږ زموږ کور ته تاسو راشئ، دینداره خلک یې د الله په لاره کې راوتي یې، الله به زموږ په حال باندې رحم وکړي. زما محترمو دا تبلیغ والا ملګري فرمایي موږ د هغه خلکو کور ته لاړو چې دا څه خفګان دی، څه پریشانی ده، څه تکلیف او مصیبت دی چې کته یوه ښځه هغه زما عزتمندو د یوې ښځې لاش پروت دی، د یو مړي لاش پروت دی او د هغه مړي نه ګیر چاپیره ښي طرف ته ګس طرف ته زما عزتمندو دغه زنځې راجمع شوي دي او هغه زنځې دومره خطرناکې چهرې وي، خولې واضح کړې وي. زما عزتمندو د دنیا په ژوند کې الله پاک د عبرت په طور باندې کله نا کله داسې یو واقعه هغه زما عزتمندو مخې ته راولي، هغه وین زنځې زما عزتمندو د دې زنانه نه ګیر چاپیره خولې واضح کړې دي. دا تبلیغ والا فرمایي چې هغه زنځې په کتلو سره زموږ زړونه ویرېدل، په بدنونو باندې یخته ودرېدل چې دا کم منظر وینو، دا څه شی شروع دی، دا څه زما عزتمندو د کور زنانه وای موږ چې کله هغه منظر وکتو چې دا دومره خطرناکې زنځې په ژوند کې پیل ځل او د دې زنانه نه ښي طرف ته ګس طرف ته راجمع شوي دي، خولې واضح کړي دي، څوک هغې ته نږدې نشي ورتلی، د کور خلک په یو کمره کې راجمع شوي دي، د یرې د لاسه بهر ته نشي راوتی، خلک جاړي بار بار دي تبلیغ والاو ته درخواست کوي یاره جي صدم درود وکړي، څه پې ورچوف کوي چې د دې عذاب نه دا مړی هم خلاص شي، موږ هم خلاص شو، ځکه دله به غسل هم ورکول غواړي، دا به خښول هم غواړي او چې دا زنځې د دې نه ګیر چاپېره تاوې راتاوې ولاړي مونږ خو دې ته ګوتې هم نشو لګول. لوی غم دی. زما محترم و تبلیغ والا هم یو سیټ ته کېناسته، ذکر اذکار استغفار د بخښنې سوالونه دعاګانې جړا فریادې شروع کو چې یا الله لږ ساعت دپاره خیر دی، د دې نه چې کم دی دا عذاب لرې کا چې موږ دا مړی چې کم دی یا الله دته غسل ورکو، د دې کفن دفن وکړو، لږ ساعت دپاره یا الله هغې دعا کوله. زما محترمو په دې وخت کې الله جل جلاله هغه زنځې د هغې نه ایسته روانې کړلې، هغه ټولې زنځې لاړې یو دیوال یو سیټ ته ودرېدلې. دا تبلیغ والا حکم جاری کو تاسو فوراً دا خپل مړی ولمبوئ، دله غسل ورکئ، فوراً د دې کفن دفن وکړو. زما عزتمندو به هر حال په هغې جنازه وکړه او یې ویوړه او زما عزتمندو په یو قبر کې خښه کړه، خو چې کله یې خښوله چې ویې کتل هغه زنځې هلته په قبر کې هم ولاړې وي. خو زما عزتمندو هغه زنانه باندې خاورې په هغه مړي باندې خاورې ور واچولې او دا ملګري وی چې موږ راللو وی د دې زنانه په کور کې د دې کور والاو نه م تپوس وکړو چې دې مړي څه داسې اعمال کول چې دې ته په دنیا په دې زندګۍ کې دومره عبرتناکه سزا الله پاک ورکړه، څه داسې عمل د کولو. زما عزتمندو مورې را مخکې شوله وی دا ډرامې ته ناسته وه، ډرامې ته به ناسته وه، ما به ورته ویلې چې لورې اذان شروع دی، په دې ډرامه کې یوه ګانه به راتله چې زما د دې لور هغه ګانه ډېره خوښه وه، هغه ګانې ډېره خوښه وه. نو زما عزتمندو ما ورته ویلې چې لورې اذان شروع دی او دا ډرامه بنده کا، دا د ګانې آواز ختم کا، ګناه ده الله خفه کېږي. وی لور راته وایي چې مورې اذانونه خو هر کله او دا پروګرام کله نا کله، اذانونه خو هر کله او دا اذان کله کله. وی ما تخکاری کېدی شي په دې خبره باندې زما دې لور ته دومره سخت عذاب ورکړلی شو.
و هغه اوس الله عالم دی چې په قبر کې به وسره څه شروع وي